ګرانو ګلونو ناظرینو موږ د پښتو ادبي ثقافتي کاروان مردان لاړخه ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن پښتو ادبي ثقافتي کاروان خیبر پښتونخوا مردان لاړخه موږ دلته د پیښور راغلي فنکارانو ګلوکارانو او اداکارانو ته د ایوارډ تابع کړی ده. ګران ناظرینو دا د جشن بهارا په مردان کې یو پروګرام لګېدلی و په سټیډیم کې. نو ګلونو د هغې دپاره د هغه میلمانانو دپاره موږ یو هرکلی دی او زموږ د طرفه یو داد دی پښتو ادبي ثقافتي کاروان هغې ته ایوارډونه پیش کوي. نو د ایوارډ ورکولو دپاره موږ راغواړو د پاکستان عوامي ثقافتي فورم مشر چیف ارګنایزر جناب مسعود اختر صاحب ته خواست چې هغه راشي او د هغه په لاس موږ اداکارانو ایوارډونه ورکو. مسعود اختر صاحب. ګران ناظرینو د ایوارډ لپاره یو بهترین کامیډي اداکار عموما تاسو د اسماعیل شاهد په ډرامو کې وینئ فلم ټي وي آرټسټ دی او ډېر ښه کارکردګي کوي په سټیج باندې ډېر ښه لوبغاړی دی. راغواړم د ایوارډ لپاره ستاسو په درون استقبال کې جناب جمشید مردانی ته خواست چې راشي خپل ایوارډ وصول کړي. مردان د طلبات وي 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 مردان د طلبات وي. ګلونو ناظرینو د جشن بهارا زمونږ د سټیج یو ډېر بهترین اداکار چې په فلم ټي وي او ویډیو سکرین باندې تاسو همیشه دغه کارکردګي لیدلې ده. یو ښکلی انداز د سواتی کاپي او یو ډېر ښکلی اداکار راځي ستاسو په درون استقبال کې د ایوارډ لپاره یار حسین سواتی ته خواست چې راشي خپل ایوارډ وصول کړي. یار حسین مردان د طلبات وي 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 مردان د طلبات وي. تھینک یو جی. دا مخکې ایوارډ لپاره مونږه تابع کړی ده د پښتو ادبي ثقافتي کاروان خیبر پښتونخوا مردان لاړخه په ضلع مردان کې د پیښور راغلي میلمنو اداکارانو ګلوکارانو او سنګرانو ته د ایوارډ تابع راځي. د ایوارډ لپاره یو ښکلی اداکار یو زوړ اداکار فلم ټي وي سټیج هره شعبه باندې د خپل فن اداکاري ښودلې ده ستاسو او زموږ خوښ اداکار راځي ستاسو په درون استقبال کې افسر جان ته خواست چې راشي خپل ایوارډ وصول کړي. مردان د طلبات وي 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 مردان د طلبات وي. ګرانو ناظرینو د پښتو ادبي ثقافتي کاروان خیبر پښتونخوا ایوارډ دی او د مردان د جشن بهارا پروګرام لپاره دی په ضلع مردان کې په سټیډیم کې دا پروګرام منعقد شوی دی. موږ راغواړو د یو بهترین ایوارډ لپاره یو بهترین اداکار ښکلی کامیډین اداکار چې د مودو راځي تاسو په سکرین په ټي وي ډراما فلم سټیج هر څه کې وینئ یو بهترین کارکردګي ده. راځي د ایوارډ لپاره جمال افریدي ته خواست چې راشي خپل ایوارډ وصول کړي. مردان د طلبات وي 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 مردان د طلبات. تھینک یو جمال خان. ګرانو ناظرینو یو بهترین ګلوکار فلم ټي وي سټیج ډراما دا هرې کیټګري نه وته دی. یو ښکلی اواز دی مشهور سنگر دی او یو ډېر ښکلی ادایګي کوي. زه راغواړم ستاسو په درون استقبال کې د ایوارډ لپاره پښتو ادبي ثقافتي ایوارډ لپاره راځي جناب ډاکټر عرفان صاحب. ډاکټر عرفان. مردان د طلبات وي 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 مردان. یو بهترین ګلوکاره ډېر ښه آواز چې خدای ډېره ښکلې غاړه ورکړې ده زموږ د پښتو ادبي ثقافتي کاروان خیبر پښتونخوا مردان لاړخه هغې ته د ایوارډ تابع شوې ده. په فرسټ چانس باندې هغې دپاره د ایوارډ نوم سلیکټ شوی دی. راځي ستاسو په درون استقبال کې د ایوارډ لپاره شکیبا افغاني
شکیب افغانی طلبات وی مردان د 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 طلبات وی ایوارڈ دے دا پختو ثقافتی ادبی کاروان خیبر پختونخوا مردان او د ایوارڈ دا پارا په جشن بهارا مردان کې سلیکټ شوی نوم دی یو بهترین اداکارا سټیج ټي وي فلم ریډیو د هر شعبې سره وابسته راځي ایوارډ لپاره ستاسو په درود استقبال کې ستاسو د لاسونو په پړکا کې جناب ثنا جان ته خواست چې راشي خپل ایوارډ وصول کړي مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان او زمونږ یو داسې کامیډي اداکار چې د فلم ټي وي سټیج ریډیو د هر شعبې نه وتی اداکار دی یقینا چې څنګه علمي پیژني داسې واړه پیژني په اداکارۍ کې چې کومه پختګي ده یا کم کلچر دی هغه لا جواب دی زه راغواړم دا ایوارډ لپاره پښتو ادبي ثقافتي کاروان ایوارډ دی د جشن بهارا مردان د اداکارانو ګلوکارانو پیښور مېلمنو لپاره راځي ستاسو په درون استقبال کې جناب عطاالله جان طلبات وی مردان د 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 طلبات وی عطاالله جان زموږ ډېر بهترین اداکار دی ګرانو ناظرینو اوس زموږ د دې شعبې سره چې کم خلک وابسته دي چا چې محنت کړی دی د چا په اواز چې دا چا په ذریعه چې تاسو د اواز ګانا سنګینګ اداکاري هر څه درځي راځي د ایوارډ لپاره بلال ساونډسټ بلال خان طلبات وی مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان د دا څومره خلک چې پروګرام ګوري دا هغه منتخب کړی دی جناب هغه د دې پروګرام بالکل غړی دی او دا هغه ایوارډ رول به اساساً سره زیاتی وي نو راغواړم منتظم اعلی د پاکستان عوامي ثقافتي فورم عثمان هوتی ایوارډ دی نو زه جناب عرفان صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د عثمان هوتی ایوارډ وصول کړي مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی ګلونو ناظرینو هم دې سره زمونږ پروګرام سرته ورسېدو او موږ سره په دې پروګرام کې بهترین کیمرامینی جناب بیزاد صاحب کړی دا موږ دا ډېر شکرګزار یو چې دا پروګرام راټول کو تھینک یو د الله پامان خوشاله اوسئ سلام علیکم مردان د خپل خار دی مردان د طلبات وی مردان د طلبات وی مردان